تفضل نفسي صاحب. بسم الله الرحمن الرحیم. د رئیس صاحب او د هیئت ادارې او د ټولو صاحبانو په اجازه جناب رئیس صاحب تېره ورځ موږ یو تلویزیون کې یو بحث و یو عمده خبره او سوال د ولسو د خلکو دا وه چې موږ دغه کور چې دا مقننه قوه ده ولې ارګ دغه صلاحیت یې اخیستلی دی او هره ورځ فرمان صادروي او هغه مقننه کار دی کوي. هغوی په موږ انتقاد چې تاسې ولې خپله وظیفه دقیقا نه اجرا کوئ. رئیس صاحب موږ په ارګ کې بل وړ ارګ ووینو. تاسو وینئ چې رئیس ادارې امور ته هره ورځ خپل فرمایشي صلاحیتونه رئیس جمهور ورکوي. رئیس جمهور د یو شخص دپاره چې هغه فقط پاسپورټ یې په جیب کې وي چې کومه ورځ په افغانستان کې 2 ټکه سړی به منډې وهي د هغه لپاره شخصي اداره او شخصي حکمونه او شخصي موقفونه جوړوي. آیا دا ولس په دې رئیس جمهور په دې کور چې د هغوی تاسې یو حق نه لري؟ موږ نشو کولی چې د ولس غږ په هغه طریقه چې مخکې مسؤلیت سپارلی قانون هغه رقم ودرېږو. جناب رئیس صاحب دا یو کار نه ده. ما تېره ورځ مو وویل شاید په دې رخصتیو کې رئیس جمهور ډېر قوانین خلاف قانون بیا صادر کړي. لکه تا چې وویل 25 نفره وزیران په 33 میلیونه افغانانو کې دوی نشي پیدا کولی. شرم په خدای په کار ده. دغه جنګي حالات ګاونډي هېوادونه مخکې ته هغه راکوي چې تاسې یوه کابینه تاسې یو انتخابات نشئ کولی، تاسې یوه کابینه نشئ جوړولی. بیا څه معنا چې دومره پیسې په یوه ډول په باندې د دې ولس پیسې غلا کېږي. تېره ورځ ما چې هغه ورځو کې وزارت زراعت کې یوه برنامه یې همداسې د غلا لپاره شروع کړې وه. بیا انکشاف جهاد و، بیا د مړۍ توزیع وه. نن یې د دسترخوان ملي په نام $250 میلیونه چې tu مصرفوي. ما ته حکومت په بند باندې په سند باندې بند جوړ کړه، ما ته په هلمند کې جوړ کړه، وسله بدخشان باندې جوړ کړه. زما د